دا یو لوی مسله وه، ډېر لوی جنګونه و، ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته وو. الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل. دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی، دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی، حافظ صاحب، پاکې خبرې به کوم. د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. نو ما ته ستا پولیس هم معلوم دی، دیکھو وګوره ستا ملیشا او بارډر هم راته معلوم دی. تاسو د فوج هم بیړه تباه کړه په مارشل لاګانو باندې، د فوج مون بیړه تباه کړه. فوج هغه وخت کې جنګ کولی شو چې چڼې او مونګفلي یې خوړه، اوس یې په چرګانو شروع کړې ده. ډاډه خېټې به پراته وي. خدای راستي که دوی ځله جنګ وي. تاسو خیال راغی؟ خدا کی قسم میں پاکستان کی حکومت کو انسان کا بچہ بھی تصور نہیں کرتا. کیا وہ بھی حکومت ہے جس میں ہماری جان کی حفاظت نہ ہو؟ ہم راستے پہ جاتے جاتے ہمیں لوگ اغوا کر لیں، 10 میل لے جا کر جواب آتا ہے 3 لاکھ روپے بھیجو اپنا آدمی لے. یہ کس کی کمزوری ہے؟ کس کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قبائلی لوگ جو ہے، میں خود قبائلی ہوں. قبائلی جو ہے یہ سچے اور صحیح مسلمان ہیں.